تازه په ولسی جرګه کې سره روان دي. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د مطلب له شریکېدو وړاندې چینل حتما سبسکرایب کړئ. په ولسی جرګه کې د رئیس ټاکلو پر سر ناندري وګدې شوي دي. له تېرې پنجشنبې ورځې راهیسې د دې جرګې د رئیس ټاکلو پر سر ناندري روانې دي چې اوس خبره پکې چاکوګانو ته ورسېدله. تېره ورځ د امیر رحمان رحماني او کمال ناصر اصولي ترمنځ ټاکنې وشوې چې کمال ناصر اصولي 55 او امیر رحمان رحماني 123 رایې ترلاسه کړې چې یو کاندید هم 50 جمع یو رای پوره نه کړي. خو د تخنیکي ټیمونو په مداخله د موقت رئیس دهقان لخوا میر رحمان رحماني د جرګې د رئیس په توګه اعلان شو. خو له هغې وروسته کمال ناصر اصولي رسنیو ته وویل چې میر رحمان رحماني د رئیس په توګه نه پیژني. ټاکنې به بل پړاو ته ځي او که داسې ونه شي د پارلمان دروازه به وتړي. نن د دې جرګې د ریاست چوکۍ د کوچیانو د استازي مریم سلیمان خیل په مشرۍ د ښځینه وکیلانو لخوا محاصره شوې وه. دوی ټینګار کوي چې پرون یو کاندید هم 50 جمع یو رای نه دی اخیستی او باید د جرګې د ریاست لپاره ټاکنې بیا وشي. دغه راز په ولسي جرګه کې د پروان د خلکو استازي زلمي نوري له سټک سره ورغلی او د ریاست چوکۍ طرف ته منډې وهلې او غوښتل چې خپل مخالفین پرې ووهي. تازه خبر دا دی چې د ولسي جرګې د ریاست د شخړې د هواري لپاره 10 کسیزه کمیټه جوړه شوې تر څو دا ستونزه حل کړي. د یادونې وړ ده چې ګڼ شمېر وکیلانو د میرویس یاسیني په شمول د کمال ناصر اصولي ملاتړ کړی. دوی وایي میر رحمان رحماني 50 جمع یو رای نه دی اخیستی او یو رای هم اهمیت لري. د دوی په وینا ټاکنې باید بل پړاو ته لاړې شي. که ټاکنې بل پړاو ته لاړې شي میر رحمان رحماني او کمال ناصر اصولي ترمنځ به نه ترسره کیږي بلکې دوه نوي کاندیدان به معرفي کیږي. تاسو څه نظر لرئ دغه شخړه څنګه هوارېدای شي؟ څه کول پکار دي او د جرګې د رهبرۍ لپاره وړ شخص څوک ده؟ خپل نظر مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ دغه ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.